الله دې بې غیرت خاوند چاته نه ورکوي. رښتینې کیسه. سلام ګرانو اوریدونکو، امید روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو سره یې شریک کړئ. د دې کانال څخه په پښتو ژبه هم په دري ژبه رښتینې کیسې داستانونه خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یو افغانه خورکۍ د ژوند کیسه ده چې ډېر دردونکې ده. امید تر آخره راسره واورئ. زما مستعار نوم ملالۍ ده. زه په یو کورنۍ کې پیدا شوی یم چې 2 خویندې یو او 3 ورونه لرم. زما مور و پلار او ورونه ډېر خوشحال ژوند مو درلود. ډېر آرام کورنۍ یو. کله چې زه پیغله شومه ما پسې ډېر خاصګاران راتله، خو زما د پلار یو دوست یا ملګری کورنۍ ما پسې خاصګار راغی او د هغوی بدل یې غوښته. زما پلار یوازې هغه خپل ملګری پیژنده، کورنۍ نه پیژندل، ځکه چې مونږه کورنۍ تګ راتګ نه درلوده. خو قسمت او کوژده مو وکړه. زه یې ورکړمه د هغوی زوی ته او د هغوی لور یې زما ورور ته وکړه. کله چې کوژده مو وشو مونږ لږ لږ د دې کورنۍ په خوی عادت بلد شو. ډېر بهانه طلب و. په کوچنۍ خبره به جنګ کول سره. 1.5 کال نامزاد پاتې شومه. په دې 1.5 کال کې چې هر اختر کې زما کورنۍ زما وریندار ته اختریز وړل، زما د خسر کورنۍ هغه شیان یې بیرته ماته به راوړل. مونږ به حیران پاتې وو چې د هغوی څه رقم خلک دي او څه به مو ورته نه ویل چې صبر جنګ ونکي سره. مونږ ډېر له جنګ څخه ډارېږو. 1.5 کال وروسته زموږ کورنۍ او زما د خسر کورنۍ تصمیم ونیو چې واده وکړو. کله چې د واده تیاری مو ونیو، زما کورنۍ پلار مور مې خپل انګور ته یو د سرو زرو غاړکۍ واخیسته چې زما د خسر کورنۍ هم مجبور شو چې ماته یو غاړکۍ واخلي. زما غاړکۍ زما د وریندار غاړکۍ څخه 500 ملي ګرامه ډېرو چې 0.5 ګرام کیږي. زما نامزاد هغه یې بیرته ویوړ، بدل یې کړ او زموږ په اندازه یې واخیسته. دغه مهم نه و، خو د دې دوی کار زه تاسو ته وایمه چې دومره په کوچنۍ خبره د هغوی جنجال جوړول. زما خواښې زموږ کره راغی او مونږ ته یې ویل مونږه رواج نه لرو چې ناوو او شاوکۍ د واده په ورځ ودروو او چې ودروو مونږه کیک ورته نه اخلو. زما ورور ویل هیڅ فرق نه کوي، زه به ورته واخلم خپل خور ته. د واده ورځ لپاره زما ورور زما لپاره ماته یو غټ کیک واخیسته په خپلو پیسو. کله چې ما پسې وره راغی هغه کیک، زه او زما نامزاد دواړه هغه کیک مو ټوټه کړ. وروسته له هغه زما ورور د کیک ټول پاتې برخه په میلمانه وویشل. کله چې په میلمانه کیک یې تقسیم کړ، زما اندرور زما ورور سره جنګ وکړ چې تا ولې زموږ کیک په خلکو باندې وویشل. زما ورور ورته ویل دا کیک ما خپله په خپلو پیسو اخیستی، ستاسو خو نه ده. خو دا خبره همدلته پاتې شوه. زه یې بوتلمه. کله چې زما پلارګنۍ زما وریندارې پسې راغله ناوې ورته ور نه کړه. زما خسر او زما د بې غیرت خاوند زما د ورونو په مخ کې ودرېده او ویل
تر څو چې زمونږ کیک را نه وړئ موږ تاسې ته ناوې نه درکوو. زما ورور ورته وویل کیک خو ما په خپلو پیسو اخیستی. زما بې غیرت خاوند ورته ویل هغه زما د محفل لپاره اخیستل شوی و. ما ته فرق نه کوي چې ستا پیسې وو یا د بل کس. ورور مې لاړ یو کیک یې په تاوان کې واخیسته راوړ او دوی ته ورکړه. وروسته له هغه ناوې زما کورنۍ ته ورکړه. ټول خلک حیران پاتې وو چې د هغوی ولې داسې کارونه کوي. خو زه به تاسې ته څه ووایم، دغسې کارونه یې ډېر کول. کله چې د واده شپه تېره شو سبا شو، زما بې غیرت خاوند خپل ورور سره د اشپز په پیسو جنګ وکړه. یو بل یې ووهه. داسې حالات ما په خپل ژوند کې لیدلی نه و. ما ژړل. زه ډاره شوې ومه. زما یور له خندا نه شنه وه او راته یې ویل ملالۍ جان ولې ژاړې؟ داسې جنګونه وګورې، داسې جنګ ده. دې کور کې جهاني جنګونه کیږي. زما یور رښتیا ویل. دومره جنګره کورنۍ ما په عمر کې لیدلی نه و. د ورځې 10 ځلې جنګ یې کوو یو د بل سره. همسایګان به راتلل او د دوی جنګونه یې خلاصول. ډمانو غوندې وو، هېڅ په شرم خبر نه و. زه د 6 میاشتو ناوې ومه چې زما خاوند تصمیم ونیو اروپا ته لاړ شي. زما خاوند لاړ اروپا ته. کله چې زما خاوند اروپا ته لاړ، زما خسر ما ته یې ویل ته اوس پلار کره دې لاړه شه، ځکه دلته اتاق تا ته نشته. زه لاړم خپل پلار کره. د پلار کره مې هم د جنګو څخه بېغمه نه شومه. هلته هم د دوی یوه دانه وه چې زما بدله او رینداره وه. ټوله ورځ به ما سره جنګ کوو. زما مور، زما پلار او زما کورنۍ سپوږمو ته رسولې وه له جنګه. هر ساعت به ما سره نښت. پلار مې مور مې زه یې نه پرېښودلمه چې دې سره دعوه ووهم او جنګ کړم. ما ته به ویل لورې غلې شه. زه به هم غلې کېدمه. زما خاوند 4 کاله لندن کې تېر کړه. په دې 4 کاله کې ما ته او زما زوی ته 1 افغاني هم ونه لېږه. زما ټول مصرف د خوراک، جامې، مریضي زما د پلار په غاړه و. 4 کاله وروسته زما بې غیرت خاوند په غلا کې ګیر شو. د لندن څخه دیپورت شو کابل ته. کله چې کابل ته راغی، زه ورته لاړم بیرته خپل کور ته. هماغه جنګ و بدبختي و. بې غیرت خاوند مې 1 کال تېر که په کابل کې. نه سم ډوډۍ راکول او نه جامې راته اخیسته. زه په دې 1 کال کې امیدواره شومه. زما کره یو جلککۍ پیدا شوه. زه یې شفاخانه یا زایشګاه ته بونه تلمه. ویل پیسې نه لرم. د جدي 20مه وه. هوا ډېره یخه وه. زمونږ کوټه دومره یخه وه چې اوبه یې په کوټه کې یخ وهل. کله چې لور مې پیدا شو 3 ساعته ژوندۍ وه. خواښې مې هغه یې پرېوی، جامې یې ور واچول. وروسته له هغه زما لورککۍ مړه شو. زما خاوند دومره بې غیرت او ظالم انسان ده چې په ماشوم هم رحم نه کول. کله چې 1 کال کابل کې تېر کړل، بیرته ویل زه اروپا ته ځمه. حرکت یې وکړ اروپا ته. 4 کاله یونان کې تېر که. وروسته له 4 کاله ما ته په دې 4 کاله کې 1 افغاني هم ونه لېږه. وروسته له 4 کاله بلژیم ته لاړ.
بیلژیم کې هم ماته 1 روپۍ نه لیږل، ویل چې زه کم کې یم. بیلژیم کې خپل اسیستان سره جنګ وکړه، د هغه هېواد نه هم دیپورت کېده، وتښتېده لاړ ایټالیا ته. زه او زما زوی 9 کاله پلار کره مې پاتې شومه. په دې 9 کاله کې زما خاوند 6 میاشتې وروسته کال کې یو ځلي را سره په تلیفون کې خبرې کول، هغه هم جنګ او کنځلې راته کوو. خو کله چې ایټالیا ته لاړ هلته اسناد یې واخیسته، وروسته له هغه کورنۍ ته یې هم اسناد راغی. کله چې زما ویزا راغی، زما د پلار او ورور د دې لپاره چې صبر زموږ خور او لور اروپا ته لاړه شي ګوندې آرامه به شي. زما د پلار کورنۍ زما ټول کارونه یې په کابل کې خلاص کړل، پاسپورټ یې راته واخیسته، د سفارت تګ و راتګ، تر څو زما ویزا راغی. کله چې زما ویزا راغی، زه او زما زوی راغلو ایټالیا ته. ایټالیا کې زما بې غیرت خاوند و، وروسته له هغه جرمني ته راغلو. زه 1 هفته جرمني کې خپل د ورور کره لاړم، وروسته له هغه لاړو، ځان مو راجستر کړه، مونږ یې کمپ ته بوتلو. کمپ کې 1 میاشت پاتې شو. وروسته له کمپ څخه یو سوسیالي کور یې راکړل. په دې سوسیالي کور کې یو افغانه کورنۍ هم و موږ سره، او یو اتاق کې 2 افغاني مجردانو. زما خاوند هلته هم آرام نشو، هره ورځ په کوچنۍ خبره به زما زوی وهل ټکول او زه به یې هم وهلمه. زما د بدو تالو څخه هلته ټول افغانانو، چا پولیس ته زنګ نه وهل چې راشي او دغه بوزي او ګوندې لږ اصلاح کېدل. خو 1.5 کال وروسته د سوسیالي کور څخه مونږ خپل ځان ته کور ونیو، لاړو خپل کور ته. هلته زما د خاوند ظلم زیات شو، هلته آزادانه مونږ به یې وهلو ټکولو. د ما کورنۍ ما ته یې ویل چې ته لاړ شه، تر کله د دې ظلم زغمې. خو ما به ورته ویل چې نه، تاسې زما په ژوند کې کار مه لرئ. زما کورنۍ، پلار و مور مې، ورونه مې، زه یې بلاک کړمه چې ته ولې طلاق ورنه نه اخلې. مګر هغوی خبر نه وو چې زما بې غیرت خاوند زه یې تهدید کولمه. ما ته ویل که چاته غږ وکړې او یا پولیس ته ووایې، زه دې ورونه په کابل کې وژنم. خپله یو لنډغر سړی و، په کابل کې ډېر لنډغران یې پیژنده. زه ډارېدلمه. یو ورځ زما مخې ته کله چې ما سره جنګ وکړ، یو کس ته په کابل کې زنګ ووهه او ورته ویل چې زه تا ته یو نفر درښکاره کوم، هغه مړ که. زما ورو ایښوده، دومره ما ته تهدید کوه. وروسته له هغه زما خاوند او زما هغه ورینداره چې د دې خور وه، دواړه یو ځای سو او یو طلاقي ښځه یې ورته په کابل کې وکړه. زه خبره نه ومه. کله چې خبره شوم چې په ما باندې بنې راوستی، ما خپل خاوند ته ویل چې ما تا ته څه نه دي کړي. زه تا ته په دې 14 کاله کې وفادار پاتې شوم. د تا هر قسم ظلم مې په ځان ومنه. خپل زوی مې د پردیو په دسترخوان، د پردیو په پیغورونو باندې غټ کړل او نن ته جګ سولې په ما باندې د ښځه وکړه. زما خاوند جګ سو، زه یې ووهلمه. ډېر بد حال یې واچوه. زموږ همسایه چې ترکی و، پولیس ته زنګ ووهه، پولیس راغی. کله چې پولیس راغی، ما ژړل. زما څخه پوښتنه وکړه
چې ولې دې ژړلي. ما پولیس ته پلمه وکړه چې پلار مې په کابل کې مړ شوی. پولیس بیرته لاړ. کله چې زما خاوند پولیس ولیده داسې رپېده لکه پاڼه غوندې. دومره بې غیرت انسان ده، مګر ما ته زمری ده زمری. بې غیرت خاوند مې ویل چې ما د اولاد لپاره بل واده کړی. ما ورته ویل یو زوی لري، ولې بل اولاد غواړې؟ خاوند مې ویل زه ډېر اولادونه غواړم. خو د واده لپاره کابل ته لاړ. 20 لکه افغانۍ مصرف کړل. مونږ ته په کور کې سم خوراکي شیان نه اخلي. ټول پیسې پس انداز کوي او خپل ښځې ته لیږي. 2 کاله کېږي واده کړی. په دې 2 کالو کې 3 ځلې کابل ته تللی. خو مګر هغه ښځه هم اولاد نه کوي. ډاکټر ته چې کله بوولی ډاکټر ویلی دا ښځه هېڅ وخت مور نشي کېدی. زما آزار وهلی. اوس داسې لیونی شوی ده چې له ډېر سوچ څخه 80 کیلو وزن و، په 2 کاله کې 80 کیلو وزن شوی. ټوله ورځ سوچونه کوي. او زه همیشه ورته وایم چې ما باندې دې ډېر ظلم کړی، الله دې درته ښه ورځ درنکړي. دغه و زما د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اوریدونکو دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو دوستانو سره یې شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان الله سپارم.